السلام علیکم ملګرو کتونګ هیله کوم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست د پښتو ساينس اکیډمي پر چینل باندې تاسو ټول ته خوش آمدید وایم او نن چې کوم ټاپک دی هغه به موږ خبرو وکړو پر انهیبیشن باندې چې انهیبیشن څه ته ویل کیږي انهیبیشن چې دی هغه په سایکولوژي کې یو کانسپټ دی چې څه وخت زموږ کوم اتوماتیک وس د دې آسان مثال درکوم چې تاسو سر په خلاص او دا ضروری هم دی د هر کس لپاره باید چې معلوم وي چې دا وایي وچته څه وخت چې اول سر کې ته موټر زده کوې یا یو نوی شی زده کوې نو ته هر شی ډېر په احتیاط هر شي ته ډېر په احتیاط ګورې هم او احتیاط به ورسره کوې عمل بدون ډېر د احتیاط یعنی چې څه وخت په اول سر کې یو کس یو موټر چلی نو دی به بریکونه ډېر ور معلوم وي چې بریک زه سره کم لګوم سکلیټر زه څنګه پښو لګوم ګیر زه سره کم اړوم سټرینګ ته به ډېر فوکس دی کنسنټریشن به پوره هغه شي باندې د په اول سر د وخت د تېرېدو سره هغه شی اټومیټیک سي څه وخت چې یو کال دوه کاله پر دا سړی تیر سي نو هغه ته نه ور معلوم څه وخت چې بیا دی یو موټر ته ور وخیږي نو هغه ته نه ور معلوم چې اوس زه بریک وم دغه ګیر بدلوم سټرینګ څنګه اټوم هغه بالکل پر بدن هغه پر سیستم اتوماتیک سوی دې ته وایي انهیبیشن دغه رقم ډېر شان موږ په خپل ژوند کې مطلب بغیر سوچه سمجھه موږ کوو یو دای شی چې زموږ یو فکر غواړي یا کنسنټریشن غواړي یا فوکس غواړي چې هغه کې ستا چې کوم منټل انرژي ده ستا چې کوم د دماغ چې کوم انرژي ده هغه کې استعمالیږي نه نو ته نه غواړې چې دا کې استعمال سي نو انسان اتوماتیکلی پر اټو پایلټ چې ورته ویل کېږي پر هغه سیستم باندې راسي او هر شی هغه یو اتوماتیک چې د پخوا کړی هغه رقم دی کوي لکه څرنګه چې د موټر مثال ما درکړی نو ما درته ویل د اوس تو ته وایي دغه رقم زموږ کوم ژوند دی په دې کې دوه رقم ډیسیشن زموږ بیخي زیات کړو یو پروګرامډ دی یو ان پروګرامډ دی چې کوم پروګرامډ دی هغه دا رقم ډیسیشنز لکه څه رقم چې ما اوس درته وویله چې موږ ته رامعلوم هم نه وي چې ولې موږ دا کوو بس د وخت څه کوو را روان یو دې ته ویل کېږي پروګرام ډیسیشنز لکه اوس چې کس تږی سي اوبه څښي ټیک دی په فرج یو خاص خانه بغیر سوچه سم بس اوبه هلته میلاوي چې دی څښي او دغه رقم ان پروګرام چې کوم ډیسیژنز راځي هغه شان چې کوم ډیسیژنز زموږ یو کنسنټریشن اخلي کنسنټریشن غواړي یا فوکس راسه غواړي یا پای کې زموږ کوم دماغي قوت استعمالیږي هغه ډیسیژنز هغه ته ان پروګرام ډیسیژنز ویل کېږي او هغه زیات پیچیده هغه څه به هر شی په ډېر سوچ او په ډېر فکر باندې به ته جنابه سي او پر هغه به ډېر فکر غور و فکر کوې نو دغه انهیبیشن دغه رقم ما درته ویل لکه څه رقم د مخکې ما درته ویله چې دا رقم ډېر شان موږ په خپل ژوند کې پروګرام کوو موږ ته نه معلوم خو بس موږ کوو نو دغه د انهیبیشن کانسپټ کور ودان ډېره مننه مهرباني